ته روجه کې تللی د مور ملاقات لتا ملاقات کړی تا ته نه یادېږي خور او مور حدیث مبارک کې راځي دو قدمونه الله ته ډیر خوښ دي یو هغه قدم چې د فرض مانځه د پاره د کوره اوچت شي د فرض مونځ د پاره او داسې کړی او فرض مانځله اوچت شي الله پې یوه نیکي ورکوي یوه ګناه معاف کوي یوه درجه اوچتوي او دویم قدم چې د دې قدم سره برابر دی ته خبرې تا هغه دویم قدم پیژنې چې د دې قدم سره په اجر کې برابر دی ته به وایي چې سړی حج لځي ځواب نه ته وایي چې سړی عمرې لځي ځواب نه ته وایي چې سړی جهاد لځي ځواب نه نبی علیہ السلام فرمایي دویم قدم چې هغه د دې قدم سره په اجر کې برابر دی دا هغه قدم دی چې هغه د کوره اوچت شي د رشته دار د ملاقات زم چې د رشته دار ملاقات وکم زم نن ضرور تپوس کومه چې د کوره دا قدم اوچت کی چې زم ضرور کرا یوه ګناه الله معاف کوي یوه نیکي الله لیکي او یوه درجه الله اوچت چې ته د کوره قدم اوچت کی چې زم ضرور ملاقات زم نن د خور ملاقات زم نن د مور ملاقات زم چې دا رشته داران نن ووینم زم چې نن تر ووینم نن مونږ ته معاشره د تر څه رنګ ښکاره کوي وراره د تر کرنیزي وي دا تربور دی او دا د دشمن دی معاشره مونږ ته دا رنګ ښکاره کوي که نه وایي دا تربور دی دا دشمن دی دا اختلافونه چا پیدا کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرناست مخامخ جبریل امین د نبی علیہ السلام تر راښکاره شو عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې هغه راغی نبی علیہ السلام خبرې په قلاره کړې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وروسته وایي تکلیف درته راغی ځکه دې خبرې په قلاره کړې وی نه وی ولې وی چې مخامخ مې تر راښکاره شو زما تر اسمان نه جبریل امین راغی ما ته وی د الله حبیبا خبرې په قلاره کوه ستا د پلار شاخ راننوت پیغمبر ته حکم دی چې د تر په مخ کې خبرې په قلاره کوه نن موږ د تر سره څه حال نبی علیہ السلام فرمایي عم الرجل سنو ابیه تر د سړي چې دی دا په مثل د پلار تر په مثل د پلار نن زموږ د تر سره څه حال تر ته موږ نن په څه حال دا زمونږ رشتې دي همونږ ناست یو لیلة القدر کې دعاګانې غواړو ټولو رشتې کټ کړي دي رشتې کټ پرتې تره نه پیژنو ترور نه پیژنو کس راغی نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما ډېره لویه ګناه رانه وشوله فهل لی من توبة د توبې سلار شته دی الله به مې وبخي توبه به الله به مې وبخي نبی علیہ السلام ورته وی هل لک ام وی مور دې شته دی کور کې وی مور دې شته وی نه د الله حبیبه مور خو مې مړه ده وی مور دې نشته وی نه وی هل لک خالة وی د مور خور دې شته مونږ ورته د مور خور نه عربی کې ورته خاله وی یوه د پلار خور یې هغه هم د سړي تروري یوه د مور خور یې هغه هم تروري نبی علیہ السلام ورته وی ورشه د مور د خور سره احسان وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي د ترور سره احسان وکوي چې الله دې ګناه نن مونږ ترور پیژنو د مور خور ته د مور خور کره تلی چې دا زما ترور ده دا هغه ترور ده چې نبی علیہ السلام کس ته وی د دې سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي نن مونږ دا معلومات کړی نن مونږ تلي یو نن مونږ د خور او د ترور او د ماما او د ورېرې او د خورزې تپوس کړی چې دا زما رشته دار په دې به ماله الله اجر راکوي په دې به الله ما بخي دا زما رشته ده نو ټولو مونږ رشتې کټ کړي دي حدیث مبارک کې راځي یاد ساتئ میدان محشر کې چې کله د سړي حاضري وشي دې پیش شي الله ته دقه ټیم کې به دا رشته داري په عرش پورې نښتي په عرش پورې الرحم معلقة بالعرش تب وزن در رشتہ داری معلوم کی خوچ میدان محشر شي ستا بدل تا فیصله شروع شي او الرحم معلقة بالعرش اول تب رشتہ داری پا عرش پوری ونخی ستا با فیصله کیگی او رشتہ داری تقول من وصلنی وصله اللہ ومن قطعنی قطعه اللہ یا اللہ چا چیز پری کڑیوم دخپل رحمت نہیں لرکی اللہ چا چیز دنیا کی اوزے کڑیوم اللہ نے نظام تراجیز دیکھ چستا پیسل شروع بری ندر باندی رشتہ داری غگو کی چا اللہ دخپل رحمت نہیں لرکی لرکی دنیا کی زپری کڑیوم اللہ دخپل رحمت نہیں لرکی چی دل تا دی فیصلہ شروع دل تا در باندی رشتہ آواز کی لپاس حدیث مبارک کے رازی وی چی کل اللہ دا رشتہ داری پیدا کلا لکن رشتہ داری وی اخذت بحق الرحمن
دا د الله په ذات پورې ون ختله د الله د شان مطابق دا رشتہ داری په الله پورې ون ختله حدیث کے الفاظ دی مہ 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 اللہ رشتہ داری تو وہی مکہ مکہ رشتہ داری ورته وہی یا اللہ زدی پیدا کرم مال بوزما حق راکے پیدا دی کرم خو حق براکے ز پتا سنا پناہ غواړم پتا سره پناہ غواړم خلق برازی ما بپریکی اللہ ما بپریکی نوې الله پاک دی رشتہ داري ته وی چې اے رشتہ داري ته پدې راځي چې څوک تی یوځي کې رضان سره یوځي کما څوک تی پری کې رضان نه لر کما پدې راځي وی دې رشتي ورته وی چې او الله پدې راځي وی الله رشتہ داري ته وی چې دا دې حق شو ما تعالی در دا دې حق شو ما تعالی در دا دې رشتہ داري حق دې حق خوږی رشتي دې د پیسو په وجه مکټ کوي المرء کثیر باخیه نبی علیہ السلام وی سڑے پرور گنخ کاری سڑے پرور طاقتور خکاری سڑے پرور مضبوط خکاری سڑے پرور رور طاقت تے امور شفقت تے چرور نئی طاقت بنئی چمور نئی نو شفقت بنئی رور طاقت امور شفقت دا دیر خوگر رشتہ دا مکٹ کوئی خصوصا نمور او پلار خوگر دیر احترام وکړه روجه کې ډیر خیال وساتئ زواما کوم تاسو ته ډیر وایو چې پلار مخ ته په کتلو کې ثواب دی خدا تاسو ذهن ته نه پرې نه وتله د وسه پورې کوم ډیر وایو چې مور مخ ته په کتلو کې ثواب دی نو تاسو ذهن ته نه پریوځي زواما خدای دې حج لبوزه او خدای دې عمرې لبوزه او چې مور در سره او یاد سره پلار تا ته په پته ولګي احادیث مبارکو کې راځي کعبه ته قتل دا عبادت دی او د مور مخ ته قتل دا عبادت چې ته کعبه ته لاړ شې کنه په مطاف کې ګرځي او د بیت الله طواف او د سری کعبه ته سړی وای چې نیغ نیغ مې د کعبه ته قتل چې حرم ته سړی وردن نشي وای چې دا کعبه بکلې نه په سړی ور خدای چې دا کعبه بکلې نو چې د سری کعبه ته وګوري یو نظر دی کعبه ته وکا او یو نظر دسی رواړه د امور دسی ونیسا د امور دسی ودروا او یو نظر د مور دی مخ ته وکا دا کعبه او د مور مخ الله یو برابر کړی دی یو دا کعبه د تا د پاره او تو سره پروجه کې دی جدا کړی دا پروجه کې پاغه لوګي او تندې تیری پروجه کې تا ته مور دعا نه کوي استام رب بدبخت نشته چې پروجه کې در تمور خیری کې استام رب بدبخت بل نشتا وای دا کعبه او دا د مور مخ ته الله تعالی دواړه برابر کړی دا د مور مخ د کعبه برابر دی او دا د پلار مخ د کعبه برابر سړی ته ال اندازه وشي سړی چې حرم شریف کې طواف کوي چا سره مور او ویني سړی سب زیریږي یا سره پلار او ویني سب زیریږي ما یو کسولی ده هغه سره مور راغلی و بهر صورت مشران خلک زوروري زیری سره مټ نه ونیو ما وای پیجندل مولانا سے خو تام وستا تقریر مې اورېدلو تا وی چې د مور دومره لوی مقام دی ما خو مور راوستي روي زه کوئی ډیر ستړی کړم مې چپ چې خبرې پاپله ونه مې بس په اپله بنځي ماته ولي مولانا سے مې بس په اپله به ګوف نه بدله بس زما پاپله پرې خبره پاپله په سیمه بس الله با اجرم په دق ستړي درکې چې د مور ستړی کړی او دق ستړي عمره دی الله قبول کړل لري کې مې ورته وی مې زه یوازې راغلم عمرې لتا سره مور ده زه عالم ما عمره کوم زوام کاش چې ستا عمره زما وي زما داستا ته به مال د خپل عمره را کې د مور سره چې دی وکړه زه ستا دغه عمرې ته زیریږم چې کومري د مور سره وکړه چې کومري د مور سره وکړه د مور مخ او د پلار مخ د خو مندنش بختور خلقی بچ یعنی چاردام کو کتا حرم شریف پکے ناس سب خواتا میں کس ناس اسی رات چاردام کیوں کہتے مولانا سے تی میا پس ما بسڑی تذروی آو زیم لکا اس پس کسی پاپا لکو لکا اب دو چاوا تقریب چکے موبائل کیا تی میا آو زیم میں مولانا سے تی میا ہوئی بس خبری دوارا کو او دسو کا میں صحیح ہے چی چاردام میں کو برد حرم شریف بولی تو وقت جو ماتے ہوئے مولی سے آغل ترات مور ناس تا
مور به انتظار کی وی وس می طواف کو مور را سره وا وی چې چکرم پورا کو وی دا مور می ځان ته دسی ودر ولا مې چې موري د مولانا سے باغ تقریر می یاد شو چې دا د کعبه او دا د مور مخ برابر دی وی سب نیک نیک می د مور مخ تو وکړه وی پوری می کینه ولا مې چې ز 14 کو چې کته را کوش سو زما سره اتفاقی تور سلام نیلو صورت وی اوس می مور ته په مطاف کې دا خبره وکړه چې مور دا کعبه استاد مخ برابر دی ما ته استاد مخ اندازه وشو پلار ما اوس پیجندلی زوم ته پلارل تبوزه چې وی پیجنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وکتل الله ورله د یو حج قبول شوی اجر ورکړي صحابي ورته وی د الله حبیبا که سړی بار بار ګوري په مخ د مور مخ ته او د پلار مخ نبی علیہ السلام ورته وی چې سړی بار بار ګوري نو الله به ورله بار بار اجر ورکړي په مخ به الله اجر ورکړي چې د مور او پلار مخ ته ګوري الله به اجر ورکړي او بیا پر رمضان المبارک کی مور توایا پلار تا پیسې د لرو جماعت تیارو ما اتکیل ابو اجازه سکوما وای ته ما ترګه دعا کو درو جماعت ته زبدل شربت برابر ما ته دعا کو زبدل سالن برابر مامور ته دعا کو یقین وکي بیا برو جراشی او کور تبراشی خمور بنئی رو جماعت بماته خمور بنئی بیا بډیر ارمان بیا به نظر پر جماعت کې دسی په درستخان ګرځي خو پلار بنئی اوسط ابواب الجنه پلار د جنت د دروازو نه مینځنۍ دروازه ده وایبا چې 13 روزه کې را سره د جنت مینځنۍ دروازه و نن را سره نشته نن را سره نشته بیا به د سترګې دی وګرځي په کور کې روزه به خوندر نه کی مور بنئ روزه به خوندر کی پلار بنئ دا لوی ذخیره ده او لوی سرمایه ده موجوده کېږي ته پوس چاري مپری دی پوس چارتي موجوده کېږي ته دی ړ خوږي د دې بیا ړ خوږي بیا خپي دې ړ ټکیږي چې تتی نه جدا شي او تتی نه خپل تتی نه لري ال بیا ټول شپه خوب پلار نه ورزي مور له ټول شپه خوب نه ورزي وې دا می بچی دی او دا ما نه جدا او اختر را روان دی مور او پلار له خولي جوړي واله د وخت نه څور ته پلار له جوړه واله وی مولي سي دې ما ته وی ولې نه چې زول واله دې ما ته وی کنه چې واله مول و مور له جوړه واله وی دې امدادي ما ته وی چې واله مولا زور توامه ته چې راکوټې وې د یو کال وی تا خبرې کولې شوې وی نه هم تعالی چا جوړه اغستې وی او هم چا د اغستې وی پلار هم تا ورته ویلی وی نه ما خو خبرې نشوي کولې نو امولې د دې پلار اغستله وی دې پلار مې ما ته وکتل چې دته ضرورت دی ما خو ویلې نشو خو پلار مې اولې دما زوام هغه پلار چې تا ته به کتل او طالب اغستله نن هغه پلار ته ګور او تورله نن هغه پلار ته ګور او تورله الا ډېر قیمتي میاشته رښتې ټولي بحال کوي نبی علیہ السلام فرمایي وی څوک چې دا غواړي چې زما د رزق فراخ شي او زه دې په بد مرګ مړ نشوي دا ټول غواړی کنه چې په بد مرګ دې مړ نشوي او رزق مې دې پراخ وي دا دوه غټ حاجت د دنیا دي کنه نبی علیہ السلام فرمایي من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره سو غواړي چې زما د رزق پراخ شوي زما د نیټه اوږده شوي عمر مې دې اوږد شوي او په بد مرګ دې مړ نشوي دا در سړي خواهش دی کنه زنوامه نبی علیہ السلام فرمایي پل یصل رحمه دې د رشتہ دار سره رشتہ پیوس کی رزق په پراخ شي عمر کې به برکت پیدا شي او الله به په بد مرګ نه مړ کوي رشتې ټول بحال کو د ليله القدر د شپې نه مخ کې چې دعاګانې غواړو چې الله دعاګانې قبلې نو توبه دې سکنه ان شاء الله او اعتکاف ته بخپ نه رکی نو زموږ د خپل دا مسجد دی دا د هیڅ جمعه نه دا د خدای کور دی چې څوک پکې اعتکاف ته کې نه راځي او ځان له بستر راوړي او کې نه اعتکاف ته دا ټول جمعهونه ستاسو دي او راځي ځان له کې نه شپې به سړی صحیح سکه اعمال کوي مخبل اراده د اخره عشره کې